السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د خپل موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر ولګوئ. څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې د سره بس تاسو موبایل ډیر زیات حیران کوونکی او ډیر زیات مزیدار ښکاري. به چې کله هم تاسو په خپل موبایل باندې لیکل کوئ او دغه په بیک گراوند کې تاسو تصویر وي نو تاسو له ډیر زیات مزیدار کې تاسو موبایل وسره ډیر زیات زبردست ښکاري. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ څنګه به تاسو د خپل موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر لګوئ؟ دغه ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ورته نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. تاسو به څنګه په خپل موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر لګوئ؟ د دې لپاره به تاسو یو کیبورډ اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې چې کوم ملګری ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه به تاسو ته لینک میلاو شي اپلیکیشن لینک. هم په دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو د اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دا سمپل یو کیبورډ اپلیکیشن دی. بیا به سمپل دا اپلیکیشن اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ پس تاسو ته یو آپشن درکړي انیبل کیبورډ یعنی دې ځینه به دا کیبورډ تاسو په خپل موبایل کې سٹارټ کړئ. پس تاسو کله تاسو هم دلته کلیک واخلئ تاسو له بعد دلته ټول تاسو په موبایل کې چې څومره کیبورډ دي ټول به تاسو له درکې ورسره د ټولو نه لاندې چې کم دلته کیبورډ تاسو ته کاری مای پټو کیبورډ تیمز نو دا به تاسو سره دغه رقم اپ وي دا به سمپل تاسو ردی ځکینه دا سي ان کې چې تاسو په موبایل کې دا کیبورډ کار شروع کی نو بیا به تاسو بل کې خپل تصویر لګوي. بیا چې کله هم تاسو بیک شي تاسو له بل آپشن درکړي چوز کیبورډ دلته به هم تاسو سو کوي د کم پټو والا کیبورډ چې دا به تاسو ته سلیکټ کړئ تاسو ته کاری دلته دا ودروي په پټو کیبورډ باندې. بل تاسو له بل آپشن درکړي چینج پټو نو دلته به سمپل تاسو به کې خپل تصویر بدل کړئ. تاسو دلته کلیک واخلئ اتوماتیکلی تاسو له بل آپشن درکړي چوز مای پټو یعنی خپل پټو چې کوم نه تاسو دلته چوز کړئ تاسو سلیکټ کړئ د خپل ګیلری نه. کله چې هم دلته تاسو کلیک کړئ تاسو ګیلری به تاسو ته اوپن شي. اوس په د ګیلری نه تاسو هغه تصویر راوړئ کوم چې تاسو په خپل کیبورډ کې لګول غواړئ. نو مطلب زبر دلته خپل یو تصویر سلیکټ کوم تاسو تخکاری ما خپل تصویر دلته سلیکټ ک بیا تاسو وای چې څومره زی تاسو په کیبورډ کې لګول غواړئ نو تاسو چې څومره مطلب کراپ کول غواړي هغه عمر به تاسو کراپ کړئ. بیا به سو کې لاندې په کراپ آپشن باندې کلیک واخلئ دا به لګون ته سرچینګ وکړي او تاسو ته کاری اپلاینګ کراپ ایمیج نو دا بیا په کیبورډ کې اتوماتیکلی ولګي. بیا چې کله هم تاسو په خپل موبایل باندې چاته میسج کوئ نو اتوماتیکلی الته تاسو تصویر تاسو ته شو کیږي هغه د کم کیبورډ چې دا غي په بیک گراوند کې تاسو تخکاری مطلب په ځل لیکل کوم نو په بیک گراوند کې زما تصویر لګیدل دي او د سره زما موبایل ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات حیران کوونکی ښکاری. خو ګوملګرو په دغه طریقه مې تاسو کولای شئ چې د خپل موبایل د کیبورډ په بیک گراوند کې خپل تصویر ولګوئ او دغه لپاره به تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ او په دغه طریقه باندې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې خپل تصویر لګولای شئ. خو ګوملګرو دا د ویډیو هم خوشو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دعاګانو کې آزاد الله پامان.